الله به د اسمانونه د قیامت په ورځ ټول راتاو کي ثم یأخذهن بیده الیمنى او بیا به په ښی لاس کې راواخلي ثم یقول نو بیا به دا وایي انا الملک زه باچا یمه أين الجبارون أين المتكبرون چی شو هغه تکبر والا چی شو هغه باچایان چی شو هغه زمانه فرمانیانی چې کولې چی شو هغه زمان سره چې دشمنیانی کولې چی شو هغه د الله د دین سره او د الله د اولیاء سره دوستانو سره دشمنیانی کولې ثم يطوي الأرضين السبع بیا به الله د اوه اسمانونه راتاو کي ثم يأخذهن بشماله او بیا به دا په دې بل لاس کې راواخلي ثم يقول نو بیا به وایي انا الملک زه باچا یم أين الجبارون أين المتكبرون کوم ځای کې دی هغه چې تکبر به یې کوو ځان به لوی ګڼو هېڅوک به نه وي د حدیث دا هم ثابته شوه چې د الله ګوتې مشتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د الله دوه لاسونه مشتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس حدیث روایت هم راغلی دا امام ابن جریر رحمه الله راوړی وإما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وإذا واسمانون وزمكي دا د الله په ورغوي کې داسې دي لکه تاسو چې د شړشمو یو دانه وړه غونته کې په خپل لاس کې اچولي دومره عظیم رب دی زمونږ واسمانونه وزمکي دا د الله د لاس په ورغوي کې داسې دي لکه موږ چې په خپل لاس کې ورغوي کې د شړشمو یو دانه نیولي دومره لوی رب دی د دې دومره لوی رب نافرماني به څنګه کېږي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم څه شي دوکه کړی ته دغه رب نه څه شي اړولی ته د هغه د توحید نه کوم کار د دې طاقتور رب نه نه کېږي چې ته درګاه او دربار نه ځي د دې طاقتور رب نه کوم کار نه کېږي چې ته باباګانو او پیرانو ته پروت او تعویذونو ته او کوډو او منترو ته پروت وقال ابن جرير امام ابن جرير روایت راوړی حدثني يونس اخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد رضا روایت ته ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس یو عرش ته بل کرسی ده تفسیر کې منګه د دې وضاحت کړو کرسی څه معنی ده د الله د قدمونو ځای واورخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا و اسمانونه د دې کرسی په مقابله کې داسې دي لکه ته چې و درهم راواخلې درهم کم چې به د سپینو زرو لکه ته چې و روپۍ راواخلې و درهم راواخلې او دال پیژنې که نه جنګ کې چې نیولی چې د تورې د ګزار نه د نیزې او د غشي د ګزار نه پې بچ شي لکه ته چې د هغې په دې منځ کې دا و درهمه ور واچې نو دا مثال دی د دې و اسمانونو او د دې د الله د کرسي د الله کرسي دومره غټه ده نو بیا دا واوره وقال ابو ذر غفاري وایي دا امام ابن جریر رحمه الله دا روایت راوړی وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده الله اکبر څومره لوی رب دی زمونږ او موږ یې قدر نه دی کړی ما الکرسي فی العرش الا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض د کرسي عظمت خو تاسو واورېدو که د الله د قدمونو ځای په مقابله د اوو اسمانونو کې خو تاسو واورېدو خو بیا دا اوس واورئ بیا دا کرسۍ د الله د قدمونو دا ځای د الله د عرش په مخ کې په کوم باندې چې الله د پاسه دی د هغې په مخ کې داسې دی لکه ته چې د اوسپنې یوه کړه راواخلې او په یو شړه دشت او ځمکه کې یې داسې ګزار کړې نو دا شړه څومره غټه ده او دا کړه څومره وړه ده دا کړه او دا دشته څومره فرق دی دغه شان بیا د الله د عرش دومره لوی دی په دې کرسۍ باندې نو د الله عظمت به څنګه وي
څومره لوی رب به وعن ابن مسعود دا وسوه عبد الله بن مسعود وي بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام الدنيا دا اسمان او بدی بسی چې کوم اسمان دی په منځ کې څومره مسافه ده 500 کالو وبين كل سماء وسماء 500 عام او بیا د هر اسمان نه د بل اسمان پورې څو کاله دي 500 کاله دي وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام او دوم اسمان د کرسی پورې څو کاله دي 500 وبين الكرسي والماء 500 عام او بیا بر اوبدي د اوبو د کرسی په منځ کې 500 کاله مسافه ده والعرش فوق الماء او د الله عرش په اوبو له پاسه دی والله فوق العرش او الله په دې عرش له پاسه دی او دا ووره لا يخفى عليه شيء من اعمالكم او بیا مستاسو یو عمل په پټ نه دی د هر اسمان نه بل اسمان ته 500 کاله والدوزر زيتي وورزا وعن العباس بن عبد المطلب عباس روايته پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي هل تدرون كم بين السماء والارض تاسو د پدشتي چې د زمکه او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده قلنا الله ورسوله اعلم الله ده الله رسول ته پته يا رسول الله مني خبر وبينهما مسيرة 500 سنة اسمان د زمکه پورې فاصله څومره ده 500 کاله ومن كل سماء الى سماء مسيرة 500 سنة او د هر اسمان نه بل اسمان ته 100 کاله فاصله ده 500 زيتي خبره پکې ده په تیر شي روایت کې نو وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة او د هر اسمان پیړواله 500 کاله ده وبين السماء السابعة والعرش بحر او د عرش او د وم اسمان په منځ کې وبدي او دریاب دی بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض بیا د دې وبود لاندې نواله د بر سره پوری 500 کاله فاصله ده والله تعالى فوق ذلك باقي له پاس عرش ته او په عرش د پاس الله دی او عجيبه وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم خد ادم د بچو یو عملون په الله پټ نه دی دې رب قدر الله وی نه دی شي وما قدر الله حق قدره لا حدیث قدر ولا کړی شو لکه څنګه چې پکارو دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی دی امام احمد بن حنبل امام ترمذی او په نورو کتابونو کې